سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم تا او یو بوډا سړی پکې ناست. اسرائیل علیہ السلام دی جلسه تراغه او دی بوډا ته دا سړیر کته. دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی؟ وی دا د مرګ ملائکه ده. ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده، د خدای خاطر وکا، دا د قتل نه خوښ نه دي. مال ډېر روان ګوري او ما د دې زینا چرته بل ځای ته بوزا. دا واقعه اوس کېږي په شام کې. سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو، دا بوډا راوچت کو، د شام نه هندوستان ته راو. اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولې داسې کته؟ وی د وجه د ډېر تعجب نه، د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندوستان کې او بوډا ناسته په شام کې او کل بلس 15 منټه پاتې دی هغه ټیم کې چې کوم خدای ښودلی دی 15 منټه. نو تعجب نه کولو چې اے پروردګاره په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته رسې؟ وای سلیمانه د خدای وعده رښتیا دي. ورپسې لاړ شو او د هندوستان په ځمکه د بوډا نه ساقه بس کړه. نو وما تدري نفس بأي ارض تموت، ایس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې